خصوصي توګه یو ځلند ستوری افسر الملک افغان د دې میچ فاینل مهمان خصوصي دی هغه ته موږ دلته پنډال ته په راتګ باندې هرکلی ویو ستاسو د لاسونو پلغه افغان په راتګ باندې دې فاینل ښایسته میچ لا نور هم ډول ته ښکلا وروبخله او دا فاینل میچ یې نور هم ښایسته کړو په خپل راتګ د ده سره شریک اعزازي میلمه د بون فایر مالک جناب پرنس فضل حق صاحب ته موږ هم هرکلی وایو چې هغه راغی فضل حق ته دعوت ورکوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب پرنس فضل حق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه لاول خو زه د نواز آباد کرکټ کلب ډېر زیات مشکور یم چې هغوی زه په داسې خوشحالۍ موقع کې انوایټ کړم او بیا دویم سپیشلي د افسر افغان مشکور یم چې هغوی ماته ووایي چې تاسو راشئ بیسیکلي داسې اکټیویټیز چې دا زموږ په دې معاشره کې د ینګسټر دپاره ډېر یو لازمي اقدام دی چې د هغې ټول کریډټ باغچې راته ځي چې باغچې را په دې ګراونډ باندې دومره محنت کړی دی زموږ ګورنمنټ یا نور څه داسې خلک دې طرف ته نه دي کتلي چې یار دې ماشومانو دپاره ګراونډز پکار دي دې دپاره نور سهولیات پکار دي نو زه به باغچې ته لکه سلوټ پیش کړم چې هغه به دې دومره خپل جاب سره خپل زړه سره دومره ډېره کار له دې خلکو له انټرټینمنټ یو مقرر کړې ده وینر ټرافۍ نه مخکې زه د دې فاینل میچ مهمان خصوصي د ضلع شانګلې د نوجوان قیادت یو ځلانده ستوری جناب افسر الملک افغان ته دعوت ورکوم چې هغه دې د فاینل ټرافۍ د ورکولو نه مخکې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب افسر الملک ډېره زه تمنا کوم د لوی خدای د سترې نامې نه شروع کوم چې د عقل فهم او ادراک خالق دی زه به د خدای بخلي سلیم راز صاحب د دغه شعرونو نه شروع کوم چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم زه د نواز آباد کرکټ کلب چې څومره هم بنسټګر دي پاینیرز دي چې په هغې کې یو ډېر پېژندلی ژوندی ګړندی نوم د ښاغلي عطاالله خان باغچې را راځي یقینا چې د هغو زیار د هغو کاوش په خپلو لاسو باندې هغو دلته بیلچه وهلې ده د هغو سره دا ټول لوبغاړي لګیا وو هغو کار کوو او هغې نن دومره رنګ راوړ چې نن ما یوه ډېره ښکلې لوبه ولیده زه په دغه پوره نړۍ کې بېلابېلو هېوادونو کې ګرځېدلی یم ما لوبې هم کتلې دي غټ غټ کنفرنسز میټینګ ناستې ولاړې خو نن چې د شانګلې لیلونۍ په یونین کونسل کې په دغه شنو غرونو کې په دغه کاړزنه خاوره باندې ما ستاسو د لوبې کومه مظاهره ولیده ستاسو سپورټس مین سپیرټ چې ما ولید او بیا څنګه په مینه محبت باندې تاسو د لوبې دغه سلسله مخکې وړه زه د لیلونۍ دغه ټولو ځوانانو ته او سپیشلی زمونږ چې کوم ګرین کرکټ ټیم دی او زمونږ نواز آباد کرکټ ټیم دی تاسو ته زه سلام پیش کوم چې ډېر په احترام باندې دا لوبه تاسو مخکې وړه د دغه لوبې په دوران کې ما ته د انګلینډ نه یو ټلیفون راغی تاسو یقین وکئ کله چې د الله په کائنات کې موږ په پاک او سپېڅلې جذبه باندې کارونه کوو نو بیا قدرتي زموږ کارونه ټیک کېږي دغه ټلیفون چې نو په لندن کې زما یوه ملګرې ده او د هغو خپله یوه کمیونټي ده هلته مسلم کمیونټي نو ما ورته لایو ستاسو دا میچ وخو بیا په دې خوړ په دې کاړزنه ځمکه باندې یقین وکړه چې ډېره زیاته خوشحاله شوه چې تاسو څنګه ژوندي خلک یئ او دا یې راته ژمنه وکړه چې زه به انشاءالله د دې خلکو دپاره یو کوشش کوم چې د هغه ځای د کمیونټۍ نه څه فنډ راجمع کړم او ستاسو د ګراونډ دپاره راولېږم د دې تر څنګه چونکې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې زما اواز شکر دی ستاسو په مرستې سره ډېر لرې لرې رسي ستاسو دغه نننۍ غونډه دا لوبه دغه ځمکه دا ګراونډ دا اواز به زه تر شوکت یوسفزۍ رسومه دا به تر امیر مقام رسومه دا به تر محمود خان رسومه او څومره چې اعلی چارواکي دي د هغو په غوږ کې به زه دا غږ ږدمه چې زموږ ځوانان لګیا دي موږ تاسو په دې سواد کې حالات ولیدو 2008 کې ترهګري وه دهشتګردي وه او ستاسو غوندې ګلالي ځوانان په هغې کې بوخت وو د هغې وجه څه وه چې زموږ د لوبو میدانونه شاړو نو زموږ په ذهن کې ډسټرکشن و تخریب و که چېرته دغسې میدانونه موږ آباد کړو دلته به یوه مینه راشي
دلته به موږ کې کریټیویټي راشي، موږ به خپل د وطن او د خاورې په کار باندې راشو. نو ستاسو دا اواز به تر اعلی چارواکو رسومه، په هر ډګر به در سره ولاړ یم. او رښتیا خبره خو دا ده چې تاسو ټول دا که زمونږ سکندر دی، که انضمام دی، که ابشار دی، که څومره هم ملګري دي، دا ټول زمونږ بچي یي. په دې کې ګورې دا نشته چې دا بر دی، دا کوز دی، دا میا دی، دا مولا دی، دا زرګر دی، دا انګر دی. دا ټوله لیلونۍ زمونږ شریکه ده. دا ډوکی کلی دی، دا به د مینې په جذبو باندې داسې آبادو چې د بهر نه خلک راشي او ځان سره دا احساس وشي چې دا ټوله یوه کورنۍ ده، دا ټول یو خلک دی. نو زه یو ځل بیا تاسو د دغه جذبو ستاینه کوم او زه د ابشار او د هغه د ټول ارګنایزرز د دغه ملګرو ستاینه په دې باندې کوم چې موږ به ماشومانو موږ په خپله په دې خوړونو کې دا لوبې کړي دي. اډکې زمونږ یو ګراوڼ و، دا زمونږ بدبختي د هغه وخت نه را روانه ده چې اوسه پورې په شانګله کې یو ګراوڼ موږ له چاره نه کړو. نو کله کله به موږ له قار راتلو چې چا به چکر را باندې وواره، نو موږ وایو چې دا سړی مو په دې بیټ ووالی یا څه بله مسله وراله. خو نن ما لیده چې سکندر چکې والی او قاري صاحب که چا ورته بال کو ډېر په تحمل سره، نو هغه اګریشن نه و، هغه غصه نه وه، هغه نیګیټیویټي نه وه. نو زه دا ګڼم چې دا ستاسو د تعلیم کمال دی، دا د باغچې ده، د علاقې خان، د درون ده، د پرنس غوندې د مشرانو د تربیت کمال دی چې دلته لوبې هم کېږي، خو دلته اوس غصه نشته دی، دلته اوس نفرت نشته دی، دلته په مینه باندې لوبې کېږي. خبرې خو هسې په دې لړ کې ډېرې زیاتې کېدی شي او نن زه خوشحاله وم او زه ستاسو د ټولو شکرګزار یم چې زه د دې خاورې زیږېدلی یو بچی یم. تاسو ماله دا مقرره کړه چې زه بیا تاسو سره میلاو شم، بیا راشم. زه په پېښور کې یم، هلته ستاسو د لوبو مطابق د دې سره تړلې څه خبره راځي زه در سره هر در ته ځم، هر ور ته ځم، ستاسو اواز به زه بدرګه کوم. ایم پی ای نه یم، ایم این ای نه یم چې زه درله داسې څه د ګراوڼډ اعلان وکړم. البته زه صحافي یم، ټولنیز فعال یم، نو چې څومره پورې ستاسو اواز وي دا به زه مخکې رسوم، زه به در سره په هر ډګر ولاړ یم. لوبې ګټل یا بیلل دا هیڅ معنی نه لري، خو د انسان زړه ګټل، د یو بل مینه ګټل، د یو بل اخلاص ګټل دا د ټولو نه لویه خبره ده. او په آخره کې زه به دا خبره هم کوم چې کووډ-19 تیر شو، چې دا زمونږ ډېر محترم مشر دی، هغه بیمارو. یقین وکړئ ستاسو دا لوبې نه یوازې تاسو ټیک کوي منټلی یا فزیکلی، بلکې زمونږ مشرانو له هم یو ټون ورکوي. هغه هم په هغه پوله باندې ناسو، داسې ډېر ځوانان په دې پولو باندې ناسو ګیر چاپېره او ستاسو دغه لوبو نه خوند اخیست. نن تاسو چې دا کومه لوبه وکړه دلته د 100-200 نه زیات خلک ما ولیدل ځای په ځای ناسو. دا ټیک ټاک عبادت دی، دا صدقه جاریه ده. تاسو کریټیو اکټیویټي کوئ، تاسو کې نفرت نشته دی، تاسو خلک لرې کوئ نه بلکې خلک نږدې کوئ. چونکې زړه خو مې غواړي هغه وایي چې راځئ چې زړونه ورته کېرو د ګلونو په ځای. نو په کار ده چې تاسو له زه خپل د زړه غوښې درکړمه، زه ځان درکړمه. خو خبره دا ده وایي چې دومره وس مې نشته دی چې ستاسو مېلمستیا وکړم. دا خو یو دستور دی چې شاهان ځي ملنګانو له. نو زه به ستاسو زمونږ چې کوم ارګنایزرز دي د هغو دپاره به ما او پرنس، چونکې پرنس د دې سیمې یو وتلی بزنسمین دی، موږ خوشحاله وو د بزنس د بون فایر په نوم باندې دا به نور هم پوسټ کوو. دلته به موږ ایکو ټوریزم دپاره هم کار کوو. بیا به دلته د بهر نه خلک راځي او ستاسو دغه لوبې به ګوري. لہذا لوبې مه پرېږدئ، دا یو هیلدي اکټیویټي ده، ستاسو فزیکل او منټل ایکسرسایز ورسره کېږي. خو یوه خبره واورئ چې نفرت په زړه کې بالکل مه ساتئ. هغه زړه، هغه وجود، هغه فکر دا د الله تعالی وعده ده چې په هغې کې نفرت وي دی کله هم وده نشي کولی، نه په ذهني توګه نه په وجودي توګه. یو بل سره مینه کوئ، دا لوبې ځي راځي خو یو بل خفه نه کوي. دا ټول کلی یو دی، دا پوره شانګله یوه ده، دا پوره پښتانه یو دي او دا پوره انسانان یو دي. یو شاعر وایي چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي، نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي. او توبه ربه توبه، خو بیا هم څه به نو تاوان شي د دې ځمکې په مخ که چېرې هر سړی انسان شي. موږ او تاسو ټول انسانانو د انسانیت په رشته باندې تړلي وو. لہذا خبرې رانه ډېرې اوږدېږي، خوشحاله یم نو زه یم چې ډېرې خبرې وکړم، خو تاسو هم ستړي شوي یئ. دغه فاینل ټرافي به هم ورکوو. ما او پرنس په شریکه باندې د 2500 روپو اعلان کوو د دې کمیټۍ دپاره، د دې ارګنایزرز دپاره. 2500 روپیز به موږ په دې خاطر باندې ورکوو چې دغه اکټیویټي تاسو تر دې حده په ډېر ښه ماحول کې راورسوله، شرشاتارو نه شو، بدنیتۍ تنګ نظریو نه شوې. نو د دې انکریجمنټ دپاره د 2500 روپو یو وړه ډالۍ زما او د پرنس طرف نه تاسو قبوله کړئ. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او په دغه شعرونه به درنه اجازت غواړم چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی
د بني آدمو چې په کار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی خوشحاله وي